د کابل په دویمې مالیاتي حوزې کې د مالیاتي قوانینو، طرزالعملونو، لارښودنو، لوایحو او لاسته راوړنو په تړاو د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د اطلاعات او عامه پوهاوي امریت له لوري د عامه پوهاوي سیمینار جوړ او وړاندې شو. سیمینار د قرآن کریم په تلاوت سره پیل او ورپسې قاري صاحب ابرار الله د همدغې مالیاتي حوزې په استازولۍ د سیمینار راغلیو ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایي. محترم او عزتمندو، ډېرو اصنافو همدغه خواهش و چې دغه د مالیاتو په ارتباط باندې باید موږ ته معلومات راکړل شي، ځکه صنفي بخش یا هم اصناف او بیا د اصنافو کې مالیات ډېر یو مهم بخش دی. نو په دې بخش کې باید هر یو پوره معلومات لري. نو د عوایدو د ریاستو منصوبینو هم ډېر زیات مننه کوو چې هغوی هم زموږ دې وینا ته لبیک ویلي او نن راغلل او په همدې ارتباط باندې تاسو ته د سیمینار دغه سیمینار چې یو نیم ساعتي دوام وکړ، پکې د مالیاتو اړوند معلومات وړاندې او د ګډونوالو نظرونه او پوښتنې هم واوریدل شوې. په ټوله دنیا کې دوه قسمه مالیات دي، یو مستقیم مالیات، یو غیر مستقیم مالیات. مستقیم مالیات هغه مالیات ویل کېږي چې مستقیمه توګه بوج په شخص باندې، د مثال په توګه په معاشونو باندې مالیه، دا مستقیمه توګه مالیه او مستقیمه شخص باندې کوي. او غیر مستقیمه مالیه هغه مالیه ته ویل کېږي چې بوج په دریم شخص باندې، په دریم ګړي باندې. زمونږ مالیه، زمونږ هیواد، زمونږ راتلونکی.